السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي تاسو ټول راته جوړ او د ښځې جامع وختونو سیرالمه د یو څو مهمو خبرو د شریکولو لپاره په همدې هیله چې د زړه په غوږونه یې واورئ او یوه سپارښتنه هغې مولیانو ته لرم، عالمانو ته لرم. الله پاک دې وکړي چې د اصلاح سبب وګرځي. هغه مولوي صاحب به درته بیا وروسته پلی کړمه، خو مخکې د دې نه راځمه. زما سپارښتنه به دا اوسي هغې ملایانو ته چې یو نوه تشریح دي، یو نوه خبرې دي چې باید هغه ونه شي او د داسې خبرو نه ډډه وشي، او هغه خبرې چې زمونږ ټولنې ته په کتو باندې زمونږ د ټولنې علم او پوهې ته په کتو باندې هغه خبرې چې خبرې راولاړوي او داسې دغه خبرې بل ځای ته بوځي، نو ډډه دې پکار ده، ځکه چې په زرهاوو داسې خبرې دي چې ټولنه ورته ضرورت لري، په زرهاوو داسې کړنې دي چې زمونږ په ټولنه کې وجود لري او اسلام ترې منع فرمایلی، هغه باید وویل شي. نو د دغه نوع خبرو څخه باید ډډه وشي څه وخت چې هغه فتنه راپاروي. نو فلهذا دغه رقم مولویا عالمانو ته مې دا سپارښتنه ده چې باید د خپلو خبرو سره ډېر پام وکړي او هغه ځای ونه ګروي چې ګرېدلو ته یې ضرورت نه اوسي، او هغه خبرې وکړي ځکه چې زمونږ ټولنه کې قتل شته، زمونږ ټولنه کې آرام خوړل شته دی، د خویندو حق نه ورکول شته دی، ظلم کول د خدای تعالی ډېرې خبرې دي چې هغه فرض دي، هغه د هغې علم رسول ټولنې ته فرض دي د دوی. نو فلهذا دغه رقم ځایونه ګرول پکار دي، دغه ځایونه دغه رقم خبرې کول پکار دي. نو هغه ملحدینو ته اوس دا خبره لرمه چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د عامو خلکو په شان نو، هغه د ځمکې پر مخ سپېڅلی انسان و، هغه معجزې له ځان سره لرلې، هغه یو داسې و چې د هغه مبارکې لاړې خلکو ته شفا وه او هر څو، او په دې کې موږ هیڅ نوع شک او شبه نه لرو، مګر دا خبره غلطه ده، دا خبره غلطه ده چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دې موږ ته د دې سپارښتنه کړې چې تاسې تشې باولې مثلا سکئ. ولې خبره دا ده چې مولوي صاحب دا وایي چې د هغه مبارکې د هغه باولې مثلا چې چا سکلي هغه باندې جهنم اور حرام شوی. دا خبره به خپل چوکاټ ته پرېږدو، لکه څنګه چې د علماو سره لازم ده، خو زما پکې همدغه خبره او دغه مشوره او سپارښتنه وه دې خلکو ته چې زمونږ د علم کچه، زمونږ د زندګۍ کچه دومره نه ده چې په هر څه مو سر خلاص شي. نو فلهذا د داسې خبرو نه ډډه پکار ده، او د هغه خبرې در سره هم پلی کوم په همدې هیله چې د زړه په غوږونه یې واورئ او سر مو په خلاص شي او زما سپارښتنې مو هم اورېدلې وسي، نور مخ نه نیسم. د الله په امان باندې لګیا وي، سجده بې اودسه کوي، لمونځ بې اودسه کوي، او بې اودسه لمونځ او سجده بعضې علما وایي کفر ده. د دغه ځای احتیاط له موږ سره نشته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک شي په بولو ته کېنستی، په قبله باندې بول کول ناروا دي، مرخاته ته ناروا دي، داسې داسې به کېنې، بیا به د باد په مخه نه کېنستی شي، داسې نه وي چې یو طرف ته میتیازې ورکړي څاڅکي راوالوځي، جګ طرف ته به بولې نه ورکولې چې داسې نه وي چې څاڅکي ستا کالو ته راوالوځي، کلک ځای ته به میتیازې نه ورکولې. صحابي مبارک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کلک ځای ته بولې ورکولې، نو بیا به خپله امسا مبارک راواسته ځای به پوس کړي، بیا به بولې ورکولې چې داسې نه وي چې دا څاڅکي راوالوځي. حالانکې د رسول الله بولې پاکې وي، صحابه وچکلي دي چې د چا وجود ته ننوتلي دي هغه په جهنم حرام سوی، دومره پاکې بولې وي. خو تعلیم خو ما او تا ته راکوئ، د ده مبارک خو دې ته ضرورت نه و، خو ما او تا ته دا تعلیم ده. حتی زموږ تاسو ته شرعي مسله دا ده چې مور چې بچی کېنوي په میتیازو دې داسې داسې نه کېنوي، داسې داسې دې کېنوي، دا ناروا ده، ځکه چې د دې دپاره دا ناروا ده، دا ګناه د دې په غاړه کېږي. په قبله دې نه کېنوي، په المرخاته دې نه کېنوي، سره زر دې دا واړه وړکې ته په غاړه کې نه ور اچوي،
ورېښمینې جامې دې نه ور اغوندي دا خو د لوی په ګناهګار کېږي په وړو باندې خو لویان ګناهګار کېږي نو بل ډېر